له وړو لوبډلو سره څرنګه لوبې وشي هغه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې د یوګانډا په وړاندې نندارې ته وړاندې کړل وی ښودله چې د وړو لوبډلو سره به په څومره ډومیننس سره او څومره کنټرول سره لوبه کوي، څومره به ځان او خپل سټنډر اوچت بوزي تر څو د هغې څخه زیات نه زیات استفاده وکړي. نو افغانستان د نړیوال جام د تاریخ یو بله ستره بریا ترلاسه کړه. د دې وړاندې افغانستان سکاټلند ته هم په 130 منډو ماتې ورکړې وه او دا د نړیوال جام په تاریخ کې درېیمه ستره بریا شو چې د منډو په توپیر باندې افغانستان ترلاسه کوي. داسې نه ښکارېده چې لوبه په ګیانا کې ده. ګیانا سپین بالینګ، 3 لیفټ آرم سپینران لري یوګانډا، او د دغه وکټ باندې تر 140-150 پورې رنزونه په مشکله باندې کېږي، هیټینګ نه کېږي، غټ شاټونو پسې به نه ځي. خو ابراهیم او ګربز چې د بابر اعظم او رضوان ریکارډ یې مات کړ او اوس په تاریخ کې په اوسني کرکټ کې په وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان لخوا جوړه شو، لومړی جوړه شو، اوپننګ جوړه شو چې دوی تر ټولو بهترینه لوبې نندارې ته وړاندې کړي، ډېرې منډې کړي دي. نو دا هم یو بل اعزاز د افغانستان لپاره او د ګربز او ابراهیم لپاره چې دوی افغان لوبډله او افغانستان په لومړي سر کې ان تر ټولو سره سخت سیال د پاکستان څخه هم افغان لوبغاړي او افغان لوبډله او دغه ریکارډ د افغانستان په نوم کړ. څرنګه چې فضل حق په بالینګ کې بهترینه سپیل وکړ او د فاست بالر څخه همدغه توقع کېږي چېرته چې پیس مهم نه و، سوینګ مهم و، شپې لخوا لوبه وه او د ورځې لخوا کېدای شي هغسې سوینګ بیا په لاس باندې را نشي، خو د شپې لخوا د لایټ نه پوره استفاده وکړه او 2 ځلې په هیټریک باندې راغی. د افغانستان د کرکټ تاریخ تر ټولو بهترینه سپیل په ورلډ کپ کې 15 وکټې د 9 منډو په بدل کې. نو یو کمپلیټ پرفارمنس و، یو بهترینه لوبه وه د افغانستان لپاره چې تقریبا یو غټ ټوپ په نیټ رن ریټ کې هم افغانستان وهه. اوس تر څو چې کومې لوبې اوسه پورې په نړیوال جام کې شوي دي د دې څخه ښه رن ریټ هېڅ یوه لوبډله نه لري. نو یو مسله پاتې کېږي چې هغې ته توجه پکار ده چې دا چې موږ دپاره په وروستیو 2 کلونو کې زیاتره منډې ګربز او ابراهیم کړي دي او د دې سټیټس او ریکارډ پروت دی په میدان باندې او په سیټونو باندې. نو دا داسې خبره نه چې زه ځان نه کوم. نو دغې زمونږ د میډل آرډر او د فینش هغه ستونزې زموږ څخه پټې کړي دي، د کپتان څخه یې پټې کړي دي، د کرکټ بورډ څخه یې پټې کړي دي، د کوچنګ سټاف څخه یې پټې کړي دي. بس ګربز او ابراهیم ښه لوبېږي، بس افغانستان لوبه ګټي. نو کله چې بیا مشکل وخت راشي او غټه لوبه راشي نو بیا موږ ته د سرخوږی جوړولی شي. تېره سیالۍ کې هم تاسو ولیدل چې سکاټلند په وړاندې موږ په 23 بالونو باندې یوازې 26 منډې جوړې کړې او 15 وکټې هم لاسه ورکړې. پرون هم موږ د یوګانډا په وړاندې په داسې حال کې چې موږ تر 150 پورې اوپننګ لاره 15 باړه لوبه پاتې وه، بلکې 16 باړه لوبه پاتې وه. موږ سره 10 وکټې هم وې، خو بیا هم موږ 15 لوبغاړي د 11 منډو په بدل کې له لاسه ورکړل او هېڅ یوه بونډري نبي ورسره عظمت، راشد، ګلبدین، یعنی نجیب، سړی حیران شي چې یاره دوی یا مخکې ډېر زیات مخکې کوشش وکړ، دوی سیټ نه و. خو ټي 20 کرکټ کې دا خبره ته نشي کولی چې سیټ نه وم، زما لومړی بال و. ټي 20 کرکټ کې باید څوک چې میدان ته ښکته کېږي هغه باید سیټ میدان ته ښکته شي. دا یو څه دی چې په دې باندې فوکس پکار دی. دا هغه څه نه دی چې یوازې په ګیانا کې موږ وکاته. موږ په وروستیو 2 کلونو کې کتل دي چې زموږ میډل آرډر، زموږ فینش مشکل لري او دې ته توجه ځکه نه ده شوې چې بره زموږ په ټاپ آرډر کې ګربز او ابراهیم دومره ښکلې لوبې کوي، دومره ښې لوبې کوي چې موږ دغه مشکل ته هیڅ پام نه و. په دې ګیله چې راتلونکي لوبه کې یو کمپلیټ پرفارمنس وګورو، میډل آرډر او فینشران هم د اوپنرانو په توګه باندې که ضرورت پیښیږي باید کارکردګي وکړي. زما په اند باندې یو چینجز کېدای شي، زه وغواړم په راتلونکي سیالۍ کې چې کېدای شي د عظمت په وړاندې، ځکه عظمت یوازې پیس لري، بیټینګ د هغه د ګلبدین او د کریم په پرتله باندې په ټي 20 کې هغه هومره ښه نه دی لکه څومره چې ګلبدین او د کریم ښه دی. پیس د نیوزیلینډ په وړاندې ډېر ښه نه چلیږي ځکه هغوی پیس سره ډېر بلد دي، هغوی مشکل لري سپینرانو سره او په ځانګړې توګه لیفټ آرم سپینرانو سره. نو زما په اند باندې که ننګل خروټ د راتلونکي سیالۍ کې د عظمت په ځای باندې راشي نو دا ټیکنیکل فیصله ده، تکتیکي فیصله ده. څنګه چې عظمت
د ننګیال نه خراب لوبغاړی دی یا د ګلبدین نه خراب لوبغاړی دی. دا په دې باندې چې ټکټیکل موو دی، یو تکتیکي خبره ده چې مخالف لوبډلو ته په کتو، پیچ ته په کتو باندې باید ته د شته لوبغاړو د ظرفیتونو څخه پوره استفاده وکړې تر څو د افغانستان په ګټه باندې تمام شي.